د حریت رادیو عزتمند اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او د شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي وي. قدرمن اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه زبیر له یو بل داستان سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. قدرمن اوریدونکو، دا ځل ستاسو حضور ته مې د حجاز سیلۍ داستان راوړی دی. هیله مند یم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا داستان هم را سره په مینه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د حجاز سیلۍ داستان لیکوال عنایت الله التمش او ژباړی عبدالواسع صابر کړی ده. په دې داستان کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خطابت سلسله ده. نو هیله مند یم تر پایه را سره ملتیا وکړئ او دا داستان تر پایه را سره واورئ. قدرمن اوریدونکو، ورځو د حجاز سیلۍ داستان لومړۍ برخې ته. د مدینې څخه 15 میله شمال ختیځ لوري ته یو تک شین د خرما او باغ و. د کوچني ډان په شاوخوا کې د خرما د ونو باغ په دې وچه توده او ګرمه بیدیا کې د جنت غوندې شان پیدا کړی و. د خرما دا باغ په دې ګرمه او وچه بیدیا کې داسې څرګندېدلو لکه چې په تنور کې ګل غوړېدلی وي. د دې ښکلي باغ شا او خواته بیدیا او دښته داسې ډارونکې وه چې مسافران هغې لوري ته له ورتلو څخه ویرېدل. خو که کوم مسافر او لاروي به لاره ورکه کړه نو هغه به په دې دښته کې د دې باغ په لیدو هیڅ باور او یقین نه کولو، بلکې هغه به سراب او د سترګو غولیدل بلل. په دې بیدیا او دښته کې ډیر د خرما او باغونه وو، خو د دې په شان ښکلی او زړه راښکونکی باغ چیرې نه و. د دې باغ هغه لوري ته چې لمر راپورته کېده لوړ غار پروت و او بل لوري ته چې لمر پرېوته هم یو غار پروت و. د دې غرونو د شتوالي په سبب دا باغ د ګرم او سوځونکي لمر څخه د ورځې ډیره برخه خوندي وه. د خرما د ونو څخه برسیره څو نورې لوړې او نسکورې ونې هم موجودې وې. په دې زړه راښکونکي بڼ کې 15 خیمې لګېدلې وې چې په هغې کې یوه 4 ضلعي او لویه وه. د هغې دواړو لورو ته دروازې وې چې وریښمینې پردې ورته پرتې وې. د خیمې دننه داسې ګمان کېده چې پاچایي ماڼۍ ده. په فرش باندې د خیمې د اوږدوالي په کچه اوږدې ایرانۍ قالینې او غالۍ غوړېدلې وې. یو لوري ته توشکې پرتې وې چې وریښمن څادرونه پرې غوړېدلي وو او غټ غټ بالښتونه پرې ایښودل شوي وو. د خیمې له چت څخه ډول ډول فانوسونه او څراغونه راځوړند وو. د خیمې دننه پوښ هم د وریښمن ټوکر څخه جوړ شوی وو چې څو ډوله رنګونه یې درلودل. د خیمې داخلي فضا خمارونکې وه. د شپې لومړنۍ برخه وه. په توشکو او بالښتونو باندې 3 تنه نیم غځېدلي پراته وو. د هغوی په وړاندې څو ډوله خوراکونه ایښودل شوي وو. یوې ښیښۍ سراحي ایښې وه چې څو جامونه هم ورسره وو. هغه 3 تنان چې نیم غځېدلي پراته وو د هغوی دواړو لورو ته 2 تنه نور هم ناست وو. د شرابو جامونه یوازې د همدوی په لاسونو کې وو او نورو 3 تنانو شراب نه څښل. د دې ټولو د جامونو څخه څرګندېدله چې شتمن او مالدار عربان دي. هغوی د الف لیلې د داستانونو او بادشاهي کورنۍ غړي معلومېدل. د هغوی په وړاندې او منځ کې یوه نیمه لوڅه نڅا کوونکې ډمه هم وه چې هغوی په خپله نڅا او ادا باندې بېسده کړي وو. د هغې د ملا څخه تور رنګه د وریښمونو جوړ شوي تارونه ځوړند وو. دا تارونه او رنګه وریښمینې رسۍ دومره زیاتې او ګڼې وې چې له لرې څخه جامې معلومېدې. نڅا کوونکې ورڅخه لوڅه او لغړه نه معلومېده، خو د نڅا په وخت کې به د هغې بدن تر ملا پورې له دې رسیو او تارونو څخه څرګندېدلو. د نڅا کوونکي ویښتان هم د وریښمنو په شان نرم او نري وو چې د هغې په اوږو باندې راغوړېدلي وو. د خیمې په یو کونج کې د موسیقۍ هنرمندان ناست وو. د هغوی سره 2 ځوانې نجونې هم ناستې وې چې سندرې ویلې. یوې پخې ښځې دف او داری وهلو. ساز ډېر شور او غوغا جوړونکی نه و، بلکې خپ او خمارونکی و. نڅا کوونکې د کبچمار په شان یوې او بلې خواته اوښتله. د هغې خندا او مسکا بېسده کوونکې وه. سندرې هم خمارونکې وې. د هغې ټکي، کلمات او نظم داسې وو لکه د خیمو څخه چې لرې اوښان او اسونه هم بېسده او خمار شوي وي. نڅا روانه وه. شراب ویشل کېدل. په خیمه کې ناست 2 تنان یوې او بلې خواته کږېدل راکږېدل. په اشارو یې نڅا کوونکې ته شاباسي ورکاوه. کله چې نڅا کوونکې ښکته شوه او په خپل تندي یې لاس کېښود
نو بالغ ته تکیه کوونکي سړي اشاره وکړه چې د نڅا غونډه نوره ختمه شوه. نڅا کوونکي همداسې کږه وږه ټیټه له خیمې څخه ووتله چې خپله شای هغوی ته وانړوله. نور غزلې ویونکي او سازندګان هم همداسې خپ او چوپ له خیمې څخه ووتل. غټو بالښتونو ته تکیه کوونکي منځني تن خپل ځان لږ مخکې کړ او بیا یې وویل اوس باید د کار څو خبرې وکړو. د ورځې خو موږ هیڅ پایلې ته ونه رسېدلو. موږ په دې خوشحاله وو چې د مسلمانانو د پیغمبر د مړینې څخه وروسته به مسلمانان سره په مختلفو ډلو وویشل او تیت پرک شي او موږ به یو ځل بیا د پخوا په شان هغوی سره په خپلو کې په جګړو اخته کړو له کومو څخه چې هغوی خپل نبی او پیغمبر ویستلی وو. وروسته چې کله د هغوی په خلاف هر لوري ته پاڅون او بغاوت پیل شو کوم چې دوی ورته ارتداد ویلو، موږ نور هم زیات خوشحاله شو چې اوس به اسلام د دې پاڅون کوونکو په لاس د عربو په دې شګلنه بیدیا کې ښخ شي. خو دې بوډا ابوبکر داسې طوفان را ولاړ کړ چې مسلمه کذاب او مالک بن نویره په شان ځواکمنو مشرانو هم د څو په ګوتو شمار شوو مسلمانانو په لاس وهل او ټکول وخوړل او له منځه ولاړل. دویم ناس سړي وویل ابو سلمي د اسلام څخه دا بغاوت کوونکي که د بغاوت او سرغړونې څخه مخکې سره یو ځای او یو لاس شوي وای نو هیڅ کله به یې ماتې نه وای خوړلې. ابو سلمي وویل داسې نه د ابن داوده، که هغوی سره یو لاس شوي وای نو بیا یې هم ماتې خوړله. داسې ووایه که چیرې د مسلمانانو سره د خالد بن ولید او ابو عبیده په شان زړور خلک نه وای نو سرغړونکي به بریالي شوي وای. د یهوده خدایي په نامه قسم که زموږ پلان هغو خلکو ومنلو او په هغې عمل وکړ نو د اسلام نوم او نښان به هم پاتې نشي. یو بل تن وویل زه یوه خبره وکړم ابو سلمي، تاسې بریالي کېدای نشئ. تاسې یهودان یاستئ او ستاسې په تاریخ کې یوازې پلانونه جوړول، د دسیسو په کار اچول، وژنې او تښتېدل شته. تاسې باید زما له خبرو څخه خفه نشئ. داسې فکر ونه کړئ چې زه یو نصراني یم ځکه ستاسې په خلاف خبرې کوم، بلکې حقیقت وایم. ابو سلمي وویل ته څرګندې او په ډاګه خبرې وکړه اسحاقه. موږ یوازې هغه وخت بریالي کېدای شو چې د یو بل خامي او غلطي په ګوته کړو. دلته زما او د بني اسرائیلو د سپکاوي خبره نشته. موږ د اسلام ختمول غواړو او د هغې لپاره داسې مناسب او غوره وخت بیا په لاس نه راځي. تاسو 4 واړه نصرانیان او موږ 3 واړه یهودیان یو. زه د هغې ورځې په هیله یم چې یهود او نصارا سره یو او متحد شي. اوس خپلې خبرې کوه. اسحاق وویل زما هدف او مقصد د چا سپکاوی نه دی. زه دا ویل غواړم چې بني اسرائیل تل له جګړې څخه تیښته او ځان ورڅخه یوي او بلې خواته کوي. که تاسې زموږ د نصرانیانو په شان جګړه کوونکي شئ او دواړه سره یو موټی شو نو همدا د اسلام د ختمولو او ورکولو یوازینۍ لاره ده. ابو سلمي وویل دا ډیر زیات وخت غواړي. څو کلونه به ولګیږي چې دواړه قومونه سره رانږدې شي. زموږ مشران وایي چې تاسو کوم قوم بدنامول غواړئ نو د هغوی مشران بد اخلاق او فاسد کړئ. کوم مشران چې نه بد اخلاق او نه فاسد کیږي هغوی په داسې پټه طریقه باندې ووژنئ چې د هغې هیڅ درک څرګند نشي. یو بل نصرانی وویل کوم به ووژنې؟ ابو بکر 2 ورځې مخکې ما په مدینه منوره کې ولیده. هغه دومره بوډا شوی دی چې ډیر زر به له نړۍ څخه ولاړ شي. د هغوی وژلو ته هیڅ اړتیا نشته. خو په دې خبره غور او فکر وکړئ که وروسته عمر بن الخطاب راغی نو د مسلمانانو لوری به ډیر ځواکمن شي او د اسلام دین به د شام له پولو څخه واوړي. ما ته چې کوم خبر جاسوس را کړی دی د هغې سره سم لومړي خلیفه خالد بن ولید شام ته استولی دی. ابو سلمي وویل د خالد بن ولید خبره کوي، دعا وکړه چې له ابو بکر څخه وروسته عمر خلیفه شي ځکه چې د هغوی دواړو ترمنځ ډیر ژور اختلاف دی او خالد بن ولید به د عمر په لاس د بې درکۍ په دښته کې ورک شي. اسحاق وویل زه دا نه منم. زه هغه وخت په مدینه کې وم چې د عمر بن الخطاب په لمسون ابو بکر خالد بن ولید له بطاح څخه راوغوښتلو ځکه چې هغه د سرغړونکو یو لوی او ځواکمن مشر مالک بن نویره ووژلو او د هغه له ښایسته مېرمنې سره نکاح وکړه.
خالد بن ولید چې کله مدینې ته راورسید نیغ مسجد ته ولاړ چې هلته عمر ناست و. کله چې د هغه سترګې په ابن ولید ولګېدې نو دومره پرې غوسه شو او داسې خبرې ورته وکړې چې پلار خپل زوی ته هم نه کوي. خو خالد بن ولید هیڅ ځواب ورنکړ ځکه چې هغه ورڅخه لوی او مشر او د اسلامي لارښوونو تابع او منونکی و. هغه خپل سپکاوی وزغملو. د عمر بن الخطاب عزت وساتلو. په دې قوم کې چې کوم اختلاف او صفات پیدا شوي دي د هغې ختمولو امکان نه لري. ابو سلمې وویل آیا تاسو کوم اسان کار کول غواړئ؟ دا ناممکن به موږ ممکن کوو. خبرې ډېرې وشوې. له ډېرو ورځو څخه موږ خبرې کوو. دا حقیقت تاسې ومنئ چې د اسلام ختمول څه اسانه کار نه دی. موږ دا کار د جګړې په میدان نشو کولای. پوځونه د جګړې په میدان کې اسلام نشي ختمولای. نو زه دا ویل غواړم چې که تاسو کوم قوم ختمول غواړئ نو د هغوی مشران او لارښوونکي بدنام او بد اخلاقه کړئ. اسحاق وویل خو دا کار څرنګه کېدای شي؟ زما نظر هم همدا دی چې اوس د خبرو په ځای کوم عملی ګام پورته کول اړین دي. بد اخلاقي او بدنامي د ښایسته ښځې او یا شرابو په وسیله پیدا کېدای شي. ابن داود وویل مسلمانان شراب نه څښي. آیا تاسې ونه لیدل چې د هغوی پیغمبر په مدینه منوره کې یوه ورځ اعلان وکړ چې شراب حرام دي؟ نو مسلمانانو د اوبو په شان هغه د مدینې په کوڅو او لارو کې توی کړل. هغوی خپل جامونه او سراحیان ټول مات کړل. موږ یهودان شراب نه څښو. خو زموږ د نصراني ورونو څخه پوښتنه وکړئ کوم چې په شرابو عاشقان دي. که هغوی ته وویل شي چې خپل سراحي او جامونه د باندې وغورځوه نو هغه به دا کار ونه کړي. یا به دا ووایي چې څه وخت وروسته به شراب څښل خوښه کړو. دوی توبه نه وباسي. خو مسلمانانو په یوه شیبه کې توبه وویستله او ټولو ته یې وښودله چې شراب ام الخبائث دي. بیا ابو سلمې داسې وخندل لکه د ده په وړاندې ناست کسان چې د ښوونځي زده کوونکي او بې عقلان انسانان وي. ابو سلمې وویل مسلمانانو شراب څښل خوښه کړي دي خو د ښځې نیشه اوس هم نه ده حرامه کړې. یو سړي څو ښځې او میرمنې په نکاح کړي دي. هغوی د ښایسته او پیغلو په لټون کې دي. دا خبره له یاده ونه باسئ چې ځوان نجونې یو داسې ځواک او طاقت دی چې د لویو جګړه مارانو بادشاهانو تاج په خپلو قدمونو کې ایښی. موږ به د نرانو د دې کمزورتیا څخه ګټه پورته کوو. دا خبره هم په یاد ولرئ چې څومره خوند او مزه په دې کې شته هغومره مزه او خوند په نیکي کې نشته. مسلمانان د خپل پیغمبر په دې خبره نیکان شول چې هغوی ته د دې نیکو کړو وړو په بدل کې جنت ورکول کیږي چې هلته به ښکلې او ښایسته حورې او شراب وي. موږ به دوی ته په همدې دنیا کې جنت او حورې وړاندې کوو. یو نصراني وویل خبره ستا سمه او رښتیا معلومیږي خو په مسلمانانو کې د جګړې او جنگ لیونتوب پیدا شوی دی. داسې معلومیږي چې هغوی پرته له جګړې څخه بل لوري ته هیڅ پام نه کوي. که تاسې څه کول غواړئ نو داسې وکړئ چې یو څه یهودیان او نصرانیان دې ته چمتو کړئ چې په ښکاره هغوی اسلام قبول کړي. بیا د هغوی په پوځ او لښکر کې شامل شي. د جګړې په ډګر کې هغوی وغولوي او د ماتې سبب یې وګرځوي. خو دا کار هم ماته څه اسانه نه ښکاري ځکه چې په مسلمانانو کې د جهاد او شهادت شوق د لیونتوب درجې ته رسیدلی دی. که د جګړې په میدان کې د هغوی تر نیمایي زیات پوځ هم ووژل شي نو پاتې پوځ هم تېښته نه کوي بلکې له مخکې څخه په زیات ځواک او طاقت سره جنګیږي او د منځه تللي پوځ کمی هم پوره کوي. ابو سلمې وویل دا کار هم وخت غواړي. دا کار به هم په راتلونکي کې حتما کوو. دا خبر خو تاسو ټولو ته څرګنده ده چې زموږ ډیر ګمارل شوي کسان په هغوی کې اختلاف او بې اتفاقي پیدا کوي او په هغوی کې بوخت دي. مسلمانان د خپل پیغمبر د احادیثو او خبرو عاشقان دي. هغوی ته چې هر چیرې څرګنده شي چې دا د هغوی د پیغمبر وینا ده سمدستي له ځان سره لیکي او په هغې عمل کوي. د بني اسرائیلو ځینې کسان چې موږ ګمارلی دي همدا کار کوي او له ځانه مسلمانانو ته دروغجن حدیثونه جوړوي او مسلمانانو ته د صحیح احادیثو په توګه وړاندې کوي. موږ د بني اسرائیلو څو پوهان په دې کار ګمارلی دي. موږ هغوی ته دا هم ویلي چې قرآن مجید ښه په غور او فکر سره مطالعه کړئ او بیا په لرې او اطرافي کلو او بانډو کې ځانونه د جوماتونو امامان کړئ او خلکو ته د قرآن غلط تفسیر او ژباړه وکړئ. موږ په دې ډګر کې کار پیل کړی دی. اوس موږ باید له ښځو څخه کار واخلو. تاسې په دې ښه پوهیږئ چې زموږ د څنګ په خیمه کې چې 3 پیغلې نجونې دي
هغه موږ د دې کار لپاره چمتو او تیاری کړی دي. زه نن تاسې ته همدا خبره کول غواړم چې سملاسي دا کار پیل کوم. یوه نجلۍ به ابن داود له ځان سره د مسلمانانو په جامه کې مدینې ته بوځي. لږ صبر وکړئ، زه هغه نجلۍ همدلته تاسې ته راغواړم. تاسې د هغې سره خبرې وکړئ چې آیا هغه دا کار کولی شي او که نه، آیا زموږ درس او روزنه یاده کړې ده او که نه. سمدستي د لوړې ونې او ښکلي بدن لرونکې نجلۍ خیمې ته راننوتله. د هغې خود او خال بېسده کوونکی و. د هغې په تګ او رفتار کې هم د جادو په شان راښکون موجود و. ابو سلمي هغې نجلۍ ته وویل: بنت یامین، سر له نن څخه ته مسلمانه یې او ستا نوم به همدا وي. بنت یامین سمدستي هغه څادر چې په غاړه کې اچولی و په دواړو لاسونو راپورته او خپل سر یې پکې پټ کړ. بیا یې داسې په ځان راخپور کړ چې د هغې سینه، لاسونه او نیمایي مخ تر پوزې پورې پکې پټ شو. یوازې سترګې ښکارېدې. تنده یې هم په څادر کې پټ کړ. بیا خپل سر او سترګې ښکته واچولې. په خیمه کې ناستو کسانو هر یو له هغې سره خبرې وکړې. نجلۍ د هغوی د پوښتنو مناسب ځواب ورکړ، خو ځواب یې په داسې شکل ورکولو لکه د حیا څخه چې مړه کېږي. هغوی ورڅخه وپوښتل چې هغه د یو مسلمانې مېرمنې په حیث څه کول غواړي. هغې چې څه ډول روزنه اخیستې وه د هغې سره سمې ځواب ورکړ. بنت یامین وویل: زما سره زیاتې خبرې مه کوئ. ستاسې د ټولو پوښتنو ځواب به زما په عمل کې تاسې ته درکړل شي، کوم چې زه ورته چمتو یم. ابو سلمي نجلۍ ته اشاره وکړه چې بیرته ولاړه شي. هغې سمدستي له سر څخه څادر لرې کړ او په اوږه یې واچولو. بیا پورته شو او له خیمې څخه ووتله. ابو سلمي له خپلو ملګرو څخه وپوښتل: ستاسې څه نظر دی؟ اسحاق وویل: له خبرو څخه نجلۍ ډېره هوښیاره څرګندېږي. په دې خیمه کې خو هغې موږ بالکل ډاډه کړو. اصلي خبره دا ده چې د مسلمانانو په خیمه کې دا څه ډول کار کولی شي. ابو سلمي وویل: دومره ښکلې او ښایسته نجلۍ په هر مسلمان باندې د جادو په شان اغیز کولی شي. یو نصراني وویل: موږ ستا هرې خبرې منلو ته تیار یو. موږ باید ځانونه ونه غولوو. موږ باید خپلې پخوانۍ ناکامې تجربې په نظر کې ونیسو. د مسلمانانو په خلاف زموږ هر پلان ناکامیږي. ما ته د خیبر جګړه په یاده ده. د مسلمانانو مشري هغه وخت د هغوی د پیغمبر په لاس کې وه او مسلمانانو بری ترلاسه کړی و. د بني اسرائیلو یوې ښځې زینب بنت الحارث چې د سلام بن مشک مېرمن وه د مسلمانانو د پیغمبر د وژلو لپاره څومره ښه پلان جوړ کړی و. هغه نصراني د خیبر د غزا څخه وروسته پیښه داسې بیان کړه: هغه یهودانو د مسلمانانو پیغمبر ته ورغله او په ډېر درناوي او احترام سره یې وړاندیز وکړ چې هغه په خپل کور کې ورته میلمستیا کوي. محمد صلی الله علیه وسلم د هغې له لیدو څخه اغېزمن شو او د هغې بلنه یې ومنله. په هماغه ماښام د یهودانې کور ته ورغی. د هغه سره بشر بن برا هم و. زینب بنت الحارث یو سالم او پوره ګډ ورید کړ او ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وړاندې کېښود او بیا ورڅخه وپوښتل چې ستاسې کومه برخه خوښیږي. هغه ځواب ورکړ: زما د لاس برخه خوښیږي. نو زینب لاس راغوڅ کړ او د هغه په وړاندې کېښود. بشر بن برا یوه ټوټه راغوڅه کړه او په خوله کې واچوله. بیا یې شخوند پرې ووهلو. محمد صلی الله علیه وسلم چې کله یوه ټوټه په خوله کې واچوله نو سمدستي یې بیرته ګزار کړه او ویې ویل: ای بشره، په دې غوښه کې زهر ګډ شوي دي. بشر بن برا هغه وژوله، بیرته یې سمدستي ګزار کړه، خو زهر د هغه د لاړو سره له ستوني څخه تېر شوي وو. پیغمبر زینب ته وویل: ای یهودنې، په الله قسم چې تا په دې غوښه کې زهر ګډ کړي. یهودنې خپله غلطي ومنله او ویې ویل: رښتیا هم ما په غوښه کې زر اثر کوونکي زهر ګډ کړي وو. زینب بنت الحارث په ډېره زړورتیا وویل: ای پیغمبره، د یهوده په الله قسم، دا زما مسؤلیت و چې ما سر ته ورساوه. زه نن ناکامه شوم، خو سبا به بل څوک در باندې کامیاب شي. بشر بن برا په خپل ستوني لاس کېښود او پورته شو. یوې او بلې خواته ولاړ، خو سمدستي را پرېوت. زهر دومره تیز و چې بشر بیا پورته کېدو ته پرې نه ښود.
هغه د زهرو څخه ورپید او بیا مړ شو. د دې څخه وروسته د مسلمانانو پیغمبر حکم وکړ چې په یهودانو باندې باور او اعتماد ونه کړئ او هغوی تر څار لاندې ونیسئ. هغوی ته ورکړل شوي اسانتیاوې ختمې کړئ. د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. دا و د حجاز سیلۍ لومړۍ برخه چې ما زبیر تاسو ته وړاندې کړه. هیله لرم چې خوند مو ترې اخیستی وي او پوره مو اورېدلې وي. تر بیا راتلونکي برخې مو زه زبیر په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې ولرئ، ښه شپه، الله مو مل شه. د حجاز سیلۍ. د حجاز له سوځونکو صحراګانو څخه راپورته شوی غږ چې د فارس او روم لویه امپراتوري ولړزوله. یو څو ناپېژاندو څهرو د اسلامي نړۍ تاریخ ته نوې بڼه ورکړه. الله اکبر، الله اکبر. حجاز سیلۍ د خلفای راشدینو د اتلولیو او سرخندنو په زړه پورې ناول. یا د داستاني خپرونه د یکشنبې او دوشنبې په شپه 10 بجې او تکراري چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو اورېدلی شئ. د حجاز سیلۍ.